السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم خور پوښتنه کړې ده چې په دې کې ډېر تشویش او فکر راولیږي چې آیا موږ به په ازل کې بدبخته یو که به نیکبخته یو. محترمه الله دې رحم پر موږ تاسو باندې وکړي. الله جل جلاله دې مو هغه ډول نه کوي چې یو مؤمنان بیا په کافرانو کې راپورته سو. الله دې خپل فضل را باندې وکړي. عبدالله بن مسعود راته مبارک وایي و یو خبر مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انسان چې د مور رحم ته ورسي، د مور نس 40 ورځې هلته دغه یې اوبه پرتې وي، نطفه وي. بیا له هغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چکی وینه ځینې جوړه سي. له هغه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي غوښه وګرځېږي. ثم یبعث الله الیه ملکا، بیا الله جل جلاله یو ملک ورته راواستوي. نو 120 ورځې بعد یعنې 4 میاشتې وروسته بیا الله جل جلاله یو ملک ورته راواستوي. بیا 4 کلمات په 4 خبرو سره الله جل جلاله اعمال یې ولیکه، اجل یې ولیکه، رزق یې ولیکه او شقاوت و سعادت یې ولیکه. شقاوت او سعادت یې ولیکه. ځکه او شیخ مبارک جهړي وایي تاسو وایي له اخره بهیریږئ، زه وایي له ازله بهیریږم. که په ازل کې شقي وم په اخر کې به هم شقي یم، که په ازل کې سعید وم په اخر کې به هم سعید یم. اخر څخه مراد اخره خاتمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ينفخ فيه الروح، له هغه بعد و دغه انسان ته روح ورکړول سي. فوالذي لا اله غیره، زما دې په هغه رب قسم وي چې بل لایق د عبادت نسته له ده ما سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک په د اهل جنت یعنی د اهل جنه د جنتیانو عمل کوي، د دو د جنت په مابینځ کې به یو ګز مځکه هم نه وي. فیسبق علیه الکتاب، پر ده باندې به هغه کتاب راوړاندې چې په ازل کې شقي لیکلی و. عمل د اهل نارو به شروع کړي، د دوزخیانو په عمل به مبتلا سي، الله به دوزخ ته واچي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک بیا ټول ژوند په عمل د اهل نارو کې راتیر کړي، خو د دو د دوزخ په مابینځ کې به یو ګز مځکه پاتې وي. خو پر ده به ازلي کتاب راوړاندې سي، عمل به د جنتیانو شروع کړي، جنت ته به داخل سي. او دغه رنګه مشایخ اعظام رحمهم الله ډېرې واقعات ذکر کوي چې په کوفه کې یو ځوان و. هغه ځوان وایي له کور راووتی، یو نجلۍ روانه ده، د حمام پوښتنه کوي. وایي دی د خپل سرای دروازه ور وښوله چې دا حمام دی. نجلۍ چې ننوتله د ده و سرای ته دی پسې ور ننوتي. طلبه د زنا ځین وکول، وایي نه دې پرېږدم، لازم به زنا راسره کوې. خو نجلۍ مجبوره سوه زنا ته. ده ته یو کار ور پېر سو چې د باندې راووځي، دروازه یې نه که بنده ده چې د باندې راووت، نجلۍ راووتله. هدی چې په کوڅه کې روان دی، نجلۍ په مخه ورله. نجلۍ ورته وویل که مخ ښکار کوې په مرغه پسې دروازه بندوه، که دروازه نه کړې بنده مرغه الوځي. یعنې نجلۍ ورته وویل نافو ته چې زما څخه نفع اخلي باید تا دروازه بنده کړې وای. نجلۍ ځینې لاړه، له لاسه ځینې ووتله. دی د هغه نجلۍ په عشق باندې مبتلا سو. پر حالت زکندن وایي شیخ مبارک وایي زه ورغلم، تلقین د لا اله الا الله محمد رسول الله مې ورکاوه. ویل بل اینه هغه نجلۍ نوم بې اخیستلو هغه څه سوه، په هغه محبت کې ولاړی له دنیا څخه بې ایمانه. ډېر مشایخ رحمهم الله وایي چې ډېر سراپان مې ولیدل
د دنیا کسبین مې ولیدل چې ټول ژوند یې د دنیا په شغل کې و، بس پر حالت زکندن هم په هغه شغل کې ولاړل. او دغه رنګه د علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه کرامو ته، له هر انسان برخلیک الله ته معلوم دی، داسې انسانان سته چې اهل نار به وي، داسې انسانان سته چې اهل جنت به وي. صحابه کرام ورته وویل آیا موږ د الله پر کتاب توکل نه وکړو، عمل به پرېږدو، بس کښې به نو که ازلي بدبخته و چې هر څو لمونځونه وکړو نسو تللی جنت ته، او که ازلي نیکبخته و که هر څو لمونځونه وکړو جنت ته نسو تللی، که ازلي نیکبخته و که هر څو بد کارونه وکړو خو اخر به جنت ته ځو. وندو العمل موږ به عمل پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس ورته یا عملونه مه پرېږدئ. هغه انسان چې د جنت اهل وي هغو ته د جنت اعمال الله په ژوند کې په لاس ورکړي. هغه څوک چې اهل د دوزخ وي د دوزخیانو اعمال الله په لاس ورکړي، بې ایمانه له دنیا ولاړ سي، هغه د دوزخیانو پر عمل باندې ورسي. حدیث رقم 82 مرقات جلد اول صفحه 245 کتاب الایمان. نو محترم خور، خو ټول ژوند به سړی د الله جل جلاله د فضل نارې وي چې الله ستا فضل را باندې وکړه، الله ستا فضل را باندې وکړه. نو هغه څوک چې جنتیان دي د هغو اخره خاتمه چې پر ایمان کېږي نو اعمال یې تاسې څارئ. که په نیکو اعمالو کې ولاړې له دنیا څخه نو ولاړې نیکبخته ولاړې، او که په بدو اعمالو کې مبتلا و، په قتل کې مړ سو، په شرابو کې مړ سو، په زنا کې مړ سو، د کافرانو په خدمت کې مړ سو، د کفر خدمت یې کوه، د کفر د نظام خدمت یې کوه، نو دا خو معلومه دي چې بدو حالات کې ولاړې نو پر بد شکل باندې ورغلی، نور خو نو خاتمه مستوره ده. نو خو همیشه به سړی فضل د الله جل جلاله غواړي، د الله فضل به غواړي. دا زموږ اختیار نسته چې ازلي بدبخته یو که نیکبختي، په دې کې زموږ اختیارات نسته. خپل عجز به الله ته وړاندې کوو چې یا رب که ازلي بدبختي یو هم نیکبخته که ستا خو په هر څه په وس پراتې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روی او د ده په محبت مو په سعیدانو په نیکانو کې حساب کنو. محترم خور، هر هغه څوک که پر نیکو اعمالو باندې له دنیا څخه رخصت سو نیک ولاړی، پر بدو رخصت سو بد ولاړی. نو ځکه د ژوند ټول کسب، د ژوند ټول کړه وړه نیک کارونه جوړ کړي، د ژوند خاتمه به مو په خیر وي، د دنیا څخه اخر تلل به مو په خیر وي. او که په ژوند کې موږ په شهواتو په نفسي خواهشاتو پسې روان یو نو ګوره چې پر هر کنده شیطان ایمان یوړي. نو فضل به د الله غواړو، په طاعت ته الله کې به ځان مصرفوو، مشغولوو بیا، او اظهاري به الله ته کوو چې ایمان مو یوړي. الله دې هغه ورځ راوویني، الله دې هغه ورځ راوویني چې شیطان خوابدی وي چې دا خو راسه ولاړې له ایمان سره او موږ خوشحاله یو. الله دې هغه ورځ راوویني. نو ځکه سړی به د ایمان دعا ډېره کوي، د ایمان د حفاظت دعا به ډېره کوي، او پر ایمان به ډېر بیریږي چې یا ربه ما او ایمان ما سره جلا کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.